خو زما ستا به څه تاریخ مزدوري هم ټیټ کوله. دا تاریخ هم نه جوړېږي، یعنی دا تاریخ هم نه جوړېږي الا دا که صرف ستا هغه بچي یو څو کالو پورې یاد کړي، هغه نشم ویلی چېرې زموږ پلار ښه و موږ له پیسې ډېرې جمع کړې، یو څو کاله هغه مې یو څو کاله قیسې، بیا ته د خاورو سره خاورې، ستا څه تاریخ پاتې شو؟ څه توره دیوالې ده چې په تاریخ په پاڼو کې هم ستا نوم راشي؟ د تاریخ په پاڼو کې دا نوم زموږ راتلی شي چې داسې یو قوم و چې نه د خپل دین نه خبر و د هېڅ نه و خبر، دا کیدای شي تاریخ په پاڼو کې راشي، خو نورو تاریخ په پاڼو کې هسې زه تاسو نه سوال کوم ځان له جواب ورکړئ، ما له یې مه راکوئ. ته او ستا دا کارنامې حقداري د دې دي چې د تاریخ په پاڼو کې پاتې شي؟ دا تاسو ځان له جواب ورکړئ. ستا داسې څه کارنامې شتي چې ته وایې چې او تاریخ کې به زما نوم راشي؟ داسې کار وکړه چې تاریخ په پاڼو کې پاتې شي. غټ سوچ، غټ کار. او هر انسان چې الله ورله توفیق ورکړي او طاقت وکړي کولی شي غټ کار.